د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دا شنه ونه ګورئ، د کتاب شاته ګورئ. یو په منځ نیم شوی سور نر هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. له او لمر رنګول د نن سبق یا لوست دی. له ښوونکي شادګل سره لمر رنګول زده کوو. ښه، تاسو په دې مخ کې څه ګورئ؟ زه فکر کوم چې ټول ما سره همغاړي یئ چې دا لمر دی. ښه، دلته څو رنګه موږ ته نښې ایښودل شوي؟ 2 رنګه. ډېر ښه، یو نخودي او یو هم زیړ. صحیح ده؟ راځئ نو چې په رنګولو باندې شروع وکړو. زیړ یا د زیړ نم اخوا نخودي رنګ راخلو او د مر دا شغلې دا به رنګه کو. ګورئ، ارې ارې ښکاري که نه؟ د هر یو ته به منظم همدغسې رنګ ورکو. دغسې ډېر اسانه دی. دغسې زه فکر کوم همدغه 2 رنګه پکارېږي. یو همدغسې ټینګ زیړ او یو هم خالي زیړ. ښه، اوس به نو د لمر منځ زیړه رنګه چیرته ده پیدا مې کړه. دغسې د لمر منځ ته رنګ ورکوو. ډېر ښه، د خدای نه ډېر ډېر شکرګزاره یو چې زموږ د پاسه لمر جوړ کړی که نه؟ د همدغه لمر تودوخه ده چې موږ ژوندي یو، که نه نو موږ به د یخ نه د وخته مړه وای. ښه، راځه لاندې دغه وروستۍ برخه وشو. لمر رنګول دې زده کړل، اوس د ل تورې رنګوو. دا ټکي ټکي ل تورې لیکل شوی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ل توري لیکل له دغه ځای څخه پیل یا شروع کیږي. د ل توري پیل له همدغه ځای څخه کیږي. د ل توري ته لام هم وایي. له دې ویډیو سره رنګین کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 22 40